بیننده های گرامی، طوری که آگاهی دارید از اثر سعی و تلاش شورای اصلاحی علما و کمیسیون حل منازعات قومی، خصومت های چندین دهه که میان شماری از باشندگان ولسوالی سروبی ولایت کابل لاین حل باقی مانده بود، طی محفل حل و منتج به صلح و آشتی دائمی میان باشندگان این ولسوالی گردید. حال توجه شما را به جریان این محفل معطوف می داریم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. د دوه خبرو اجازه غواړو چې هغه یو دو مجلس ته د مشرانو خیر مقدم الله تعالی د خیر ورکی چې دو مجلس ته حاضر شول، د دو خپل ولس پوښتنه او په خوشحالۍ خوشحاله او ګډون یې ورسره وکړ. موږ د سروبي ولسوالۍ د علما کرامو او مشرانو مجاهدینو چې په مجلس کې حضور لري دو په ملګرتیا د سروبي ولسوالۍ هر ادارې ته ولاړلو، د خلکو احوال فرسی مو وکوله. یو مشکل په دو ساحه کې و چې هغه د قتلونو موضوعات و، خو دا موضوعات چې څومره موږ مطالعه کړل کم داسې موضوعات و چې تصادفي پېښ شوي وو او ډېر داسې موضوعات وو چې د وخت حکومتونو د تېرې ادارې او د مغرضو کړیو تشای لاسونه وو او په دو کې شخصي ګټې او مفادونه وو. د بیرته واپسۍ په صورت کې موږ په دغه باندې تصمیم ونیوله. د مشرتابه امیر المؤمنین شیخ هبت الله اخوندزاده صاحب هم داسې غوښتنه او هدایت مسئولینو ته، ښکته مسئولینو هم داسې غوښتنه او هدایت متحت مسئولینو ته چې حق اولیت د حل موضوعاتو کې د قتل موضوعات دي دو ته هغه ورکړي، ترجیح ورکړي. په دو موضوعاتو موږ تصمیم ونیوله د درې ورګانو په څلور ورګانو په شمول محاکمو، قماندانۍ، استخباراتو، ولسوالۍ، د سروبي قومي مشرانو او سپینګیرو په ګډون تصمیم ونیو چې د موضوعات حل کړو. دو د حل دپاره یو کمیسیون د حل د منازعاتو په نامه جوړ کړو، خو په دو جریان کې موږ چې دغه موضوعات په مخ وړل تقریبا 50% مشکلات د موږ حل و 50% مشکلات سره موږ مخ وو. په حل کې موږ په سروبي ولسوالۍ کې بدبختانه 15 د قتل موضوعات لرل چې اوس په الحال الحمدلله شل پکې حل دي او اوه نورې دغسې دي چې هغو دو طرفه واکونه ورکړي هغه هم حل دي. 14 دغسې موضوعات دي چې یک طرفه واک یې ورکړی، بل جانب هم انشاءالله آماده دی دو کار ته. 109 موضوعات د حقوقي دغو کمیسیون حل کړي، 12 جنایي حل کړي دي. زه یوه خبره دا درته کوم چې پر کدګي نشي مشرانو د سروبي د ولسوالۍ خلکو راځئ چې نور هم د خدای په دین منګولې ولګوو. بس ته که هر څه م کړي ما 4 کاله عمر ده او بس ته راځئ موږ د اسلامي الحمدلله دغه تاسې ته بهتره معلوماتو چې 20 کاله کې هم دغه خلک وکنه ولې یوه د سولې مسله نه حل کېدله. تاسو ته بهتره معلوماتو چې قضا ته به لاړې جب به د ډالرو ډک نه و نو بیا هغه ورکې هم نسوې پرېښودلی، نه د قتل مسله حل کېدله. تاسې ته بهتره معلومات و چې کلي په کلي ولایت په ولایت بیل بیل پاچاهیګانې وې که نه وې؟ دا موږ او تاسې لیدلې وې. موږ نن دغه ګوډو مات یو 15 سپینګیري علما خو مشران دي، دو په څنګ کې موږ د دو خادمانو نوکران او نن په دغه مسله کې د سروبي په ولسوالۍ کې د موږ د کمیسیون د علماو د شورا رئیس او د صلح د منازعاتو د کمیسیون الحاج ګل محمد حقانی
مولوي صاحب دلته ناسته موږ بیګام تقریبا انشاءالله 12 بجې یا کم زیات وخت وتې راغلو له یو ځای که نه شپې کار ته م کار ویلی نه م شپه درې کړې نه م ورځ لمن اچوو سر توروو وزر کوو چې وروره راځه د خدای لیاز وکړه په دې بدۍ کې د څه ګټه کړې ده چې نن ته دا کار نه کوې موږ سوالګري خو موږ سره الحمدلله ثم الحمدلله د اسلامي امارت د مسؤلینو پشتیوانه او د موږ ملاتړ شته موږ یو جدول چې خلاصه کړی ده چې زموږ د سروبي په ولسوالۍ کې تقریبا 15 اتیا چې بعضې وخت په دې شمېر مشرانو ته سړی مشران خفه کېږي په دې باندې موږ ته هم خجالت راځي چې ولې دومره د قتل موضوعګانې خپلو مشرانو ته پیش کړي چې هغوی پرې خفه شي نو په دې کې موږ ته 15 اتیا قتلونه سوي دي په دې کې 2 طرفه واکونه چې راکړی سوي دي لله الحمد هغه 7 دي چې دا هم انشاءالله په دې روژه کې به د الله جل جلاله په فضل سره دا به حل و فصل شي 14 یو طرفه د قتل واکونه دي د قتل حل شوي موضوعګانې 21 دي جنایي موضوعګانې چې موږ ته راغلي 12 راغلي لله الحمد 12 واړه حل شوي دي حقوقي موضوعاتو شمېر چې موږ ته راغلی ده 109 ده او حل شوي پکې لله الحمد 109 دي او غیر حل شوي موضوعګانې حقوقي چې موږ ته راغلي دي هغه موږ سره شپږ تر اوسه پاتې دي چې ټولې موضوعګانې د سروبي ولسه او د سروبي قومي علماء کرامو تاسو چې امارت پر اتک سره کوم خدمت کړی ده ټولې موضوعګانې تاسو 241 لله الحمد د الله شکرانګي ادا کوي دا تاسو حل کړي الله متعال فرمایي وای کچېره 2 ډلې د مسلمانانو سره جنگ وکوي نو تاسو د دوی ترمنځ صلح وکړئ بل ځای کې الله متعال فرمایي والصلح خیر صلح دا ډیره غوره ده خیر صيغه د اسم تفضیل ده علما ور باندې پوهیږي یعنی ډیره زیاته غوره ده الله متعال ورته وایي او امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې دا باب وضع کوي باب اذا خرج الامام ليصلح بين الناس باب ثابت ته په بیان د دې کې چې امام او پاچا ووځي په خپل باندې د دې لپاره چې صلح د خلکو ترمنځ وکوي یو هدف به د علماو د دغه شوراګانو دا وي چې واټن فاصله به د دې امارت او د خلکو د ولس ترمنځ لرې کوي او دا په تاکید سره ویل ډېر غټ مسؤلین هم ناستو چې هغه مسؤل چې د دې مظلوم ملت ولس تر صدګي ونه کوي او د دوی غږ وانوري د دوی مشکل حل نکي او ما ته ثابت شي چې شکایت راشي زبدال رکوم پروا به نه کوم افغانستان مشایخ او علماء کرامو دا رسالت او مسؤلیت په اصلي معنا سره درکړی ده ترڅو دا دین په اصلي معنا سره د خپل ولس ته ورسوي او په خپل ولس کې د قضایا او په حل کې د شریعت په چوکاټ کې اقدام وکړي او د خلکو قضایا حل کې ظالم سره مرسته وکړي مظلوم سره مرسته وکړي د مظلوم حق ورکړي او ظالم ته د شریعت په رڼا کې جزا ورکړي بل مسؤلیت د علماو دا ده د دې لپاره چې دا د فیصلو په حل او په فصل کې له تکلیف او له مشکل سره واقع نشي کوشش دی وکړي د احکامو هغه فلسفه د خپل مسلمانانو ته بیان کړي د افغانستان په مسلمانان ملت کې یو ډېر ښه صفت موجود ده هغه دا ده چې ماده د انفعال په دوی کې سته مشایخ او علما ورباندې پوهېږي دا د قبولیت ماده پکې ډېره زیاته ده چې علما خبره ورته وکړي مني شیخ صاحب چې خبره ورته وکړي مني پیر صاحب چې خبره ورته وکړي مني دا د انفعال او د قبولیت ماده د افغانستان په د مظلوم ملت کې ده دا یو امتیازي صفت ده د افغانانو لپاره سره له دې نه چې افغانستان کې افغانان غیوره با شهامت قهرمان ملت ته خو اما ورسره دغه یو صفت هم پکې شته چې ماده د انفعال پکې ده خپلو مشایخو ته او خپلو علماو ته ډېر د احترام او د قدر په سترګه باندې ګوري دا یو واقعیت نو د دې لپاره چې د موږ علما د دغه قضایاو په حل کې نور هم
بریا ترلاسه کړي، له تکلیفونو سره مخ نشي. خواست مو دا ده چې د دغو احکامو د شرعي مسایلو هغه فلسفي او حکمتونه باید ورته بیان کړي، ځکه د موږ عوام الناس له علم نه په فاصله کې دي، هغه د دین احکام مکمل ورته معلوم نه دي. که چیرته د دین د احکامو فلسفه ورته بیان کړي، زه په دې مطمئن یم چې دا هر ګناهګار به راځي یو شیخ صاحب ته به کیني، یو عالم صاحب ته به کیني چې زه ګناهګار یم، له دې ګناه نه د خلاصون نجات او لاره راته پیدا کړه. د جهاد فلسفه به ورته بیانوو چې هدف په جهاد کې څه ده. هدف په جهاد کې دا ده تر څو اسلامي نظام حاکم سي. هدف په جهاد کې دا ده چې امنیت تأمین سي، اقامت د توحید وسي. دغه فلسفه د جهاد 50 کاله مخکې د موږ مشایخو د پل خشتي په جومات کې خپلو عوامو ته بیان کړې ده، نو ځکه یې دا 4 لسیزې له هغه ابرقدرتونو سره په جنګ کې واقع سولو جهاد یې ورسره وکړ. روسان یې له ماتې سره مخ کړله، امریکایان نه، بلکې په دې 20 کاله کې له یو نړیوال او له جهاني جنګ نه راووتله، هغه کفري نړۍ یې له ماتې سره مخ کړله. دا وجه دا وه چې د موږ مشایخ او علماو د جهاد فلسفه ورته بیان کړې وه. قصاص دا د شریعت یو حکم ده، فلسفه به یې موږ تاسې خپلو عوامو ته بیانوو چې د قصاص فلسفه څه ده. د قصاص هدف او فلسفه دا ده تر څو د انسانان محفوظ او مسئول سي او دغه مسلمانان د ظالم له منګولو نه نجات پیدا کړي. هدف په قصاص کې دا ده. نو ځکه الله جل جلاله وایي ان فی القصاص لکم الحیات. که چیرته یو قاتل قصاص سي، بیا هغه نور ظالمان د قتل تصمیم نه نیسي، د قتل سوچ بیا نه کوي، نو هغه د ژوند سو په قصاص کې د مسلمانانو لپاره. حد زنا د دې فلسفه باید د خپل ملت ته بیان کړو چې په حد زنا کې حکمت او فلسفه څه ده، چې الله جل جلاله دا حکم موږ ته کړی ده. زناکار که چیرته شادي شده یي، سنګسار یې کوي او که نه یې په درو باندې ووایي، په دې کې فلسفه څه ده؟ فلسفه په دې کې دا ده چې د موږ د تاسې د نسب حفاظت وسي. دا د نسب حفاظت دا د هر افغان یو فطري تقاضا ده، دا یو فطري غوښتنه ده چې باید د ما نسب محفوظ وي، د ما ناموس باید محفوظ وي، د ما ناموس ته باید څوک په بده سترګه باندې ونه ګوري. د غلا حد، غله ته حد ورکول د قاضي له خوا نه. حکمت په دې کې څه ده؟ حکمت په دې کې دا ده چې دا د موږ د تاسې مالونه محفوظ سي. که د یو غله لاس قطع سي، بیا څوک هم دا جرأت نه کوي چې د چا کور ته ورسي، یا د چا دکان ته ورسي، یا د چا په مال باندې تیری وکړي. او همداراز حد شرب، څوک چې شراب څښي هغه ته حد ورکول. د دې فلسفه څه ده؟ د دې فلسفه دا ده انسانانو ته الله جل جلاله یو صفت ورکړی ده چې عقل ده. دا یو معنوي جوهر ده. دا عقل باید موږ تاسې سالم وساتو. دا په هغه وخت کې سالم ساتل کېږي چې له شرابو څښل نه ځان وساتو، ځکه په شرابو سره ازاله د عقل کېږي. نو که غواړو چې د خپل عقل حفاظت وکړو، نو باید موږ شرابخور ته د شراب حد ورکړو. همداراز د هر انسان طبعي تقاضا دا ده چې د ما عزت باید محفوظ وي. ډېر جامع دین رب العزت موږ ته راکړی ده. که چیرته یو مسلمان په بل مسلمان باندې تور لګوي، د زنا تور ورباندې لګوي، هغه ورباندې ثابت نه کړي، نو قاضي دا حق لري چې دغه مسلمان ته به حد قذف ورکوي. یو مسلمان جکسو په بل مسلمان باندې تور ولګاوه، ورته یې بدکاره، زناکاره. دا بدکاره لفظ کارول دا فحش ده. دغه سړی به دا ورباندې ثابته کړي چې د ده بدکاري څه ده، زنا یې کړې که لواطت یې کړی ده. که ورباندې ثابته سوله خو ډېره ښه ده، په هغه به حد زنا تطبیق کېږي. که ثابته نه سوله، دغه ویونکي ته به حد قذف 80 درې ورکول کېږي. هدف په دې کې څه ده چې دا د مسلمانانو د انسانانو عزت او حیثیت محفوظ شي. قدرمنو، د شریعت په هر حکم کې دومره حکمتونه نغښتي دي چې په هغه کې د دنیا او د آخرت ګټې راټولې شوي دي. الحمدلله جامع دین موږ تاسې ته الله رب العزت راکړی ده. نو موږ تاسې به کوشش کوو دغه دین چې د دې رجع قرآن ته کېږي، دغه دین چې د دې رجع د اهل سنت والجماعت عقیدې ته کېږي،
د دغه دین احکام او مسایل به په فردي ژوند، په اجتماعي ژوند او په سیاسي ژوند، په ټولو امورو کې به موږ تاسې دغه دین تطبیق کوو او موږ تاسې به خپل فردي او اجتماعي ژوند د شریعت د احکامو په رڼا کې برابروو او عیاروو به یې. بیا به موږ تاسې د دنیا له مشکلاتو نه به هم خلاص یو او د آخرت له وزر او له عذاب نه به هم خلاص یو. په هره سیمه کې مرضونه متفاوت دي. په یو ځای کې به د زنا عیب ډېر زیات وي، په یو ځای کې به د لواطت وي، په یو ځای کې به د غلا وي. خو دا د سروبي په ماحول کې د قتلونو سلسله ډېره زیاته وه. دا یو واقعیت له دې نه خو هېڅوک هم سترګې نشي پټولی. هماغه و چې په همغه وخت کې له ما نه مخکې چې کوم مسؤلین وو د هغوی دا ابتکار و د ولسوالۍ ولسوال صاحب او همداراز دلته اصلاحي شورا چې جوړه شوې ده هغو ته یې حکم وکړ چې تاسې د دغو قتلونو د دغو قضایاو د حل لپاره د شریعت په چوکاټ کې یو ترتیب راوباسئ تر څو مو دغه ملت د آخرت له عذاب نه خلاص شي. په دې مجلس کې به قاتلین ناست وي یا به د قاتلینو ورثه ناست وي. دا د تاسې لپاره سعادت ده او دا د تاسې لپاره یو د خوښۍ ځای ده چې د الله جل جلاله له عذاب نه خلاص وایه. د الله عذاب ډېر سخت عذاب ده. هلته به بیا نه ورور، نه به پلار، نه به تربور، نه به مال، هیڅ شی به تا ته ګټه نه در رسوي. کوم مبارک آیت چې ما د تاسې په خدمت کې تلاوت کړ هغه د قاتل حالت بیانوي. الله جل جلاله وایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه واعد له عذابا عظيما. سبحان الله. الله دې ټولو مسلمانانو ته نجات ورکړي. ومن یقتل مؤمنا متعمدا چې یو مسلمان جګسي بل مسلمان بل شرعي موجب نه په قتل باندې ورسوي په ظلم فجزاؤه جهنم. د دغه قاتل جزا دا ده چې دا به الله جل جلاله په جهنم کې غورځوي. خالدا فيها دایمي به په دې جهنم کې وي. بعضې مفسرین وایي دغه آیت په ظاهر باندې بنا ده دایمي به په جهنم کې وي، بیخي به د جهنم نه راوځي نه. اما بعضې مفسرین وایي چې مراد له دې نه مکث طویل ده، تر ډېره وخته به په جهنم کې وي چې کله د الله اراده ورته وسي بیا به یې له جهنم نه راباسي. بعضې مفسرین مبارکان وایي خالدن فیها دی به دائمي وي. هغه قاتل ښیي چې هغه توبه نه یې ایستلي. یو قاتل چې توبه وباسي بیا به الله جل جلاله به له دغه جهنم نه ده ته نجات ورکوي. د توبې وضاحت مفسرینو کړی ده. د قاتل توبه په څه کې ده؟ د قاتل توبه دا ده چې په خپل جرم باندې به اعتراف کوي، په دې به مې اکتفا نه کوي. هغه جزا چې شریعت ورته تعین کړی دی هغه ته به غاړه ږدي. که قصاص و قصاص ته به غاړه ږدي، که دیت و د دیت ورکړې ته به غاړه ږدي. نو مفسرین مبارکان وایي د قاتل توبه دا ده چې په خپل جرم باندې به اعتراف کوي. له اعتراف نه وروسته که د قتل عمد کړی وي قصاص ته به غاړه ږدي، او که د قتل خطا یا جاری مجرای خطا یا قتل به سبب کړی وي نو بیا به د دیت ورکړې ته به ځان آماده کوي. دا د قاتل توبه ده. نو که توبه یې وایستله دی د جهنم له عذاب نه خلاص ده، او که توبه یې ونه ایستله الله وایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. بیا څه وایي خالدا فیها. تاکیداتو ته ګوره وغضب الله علیه. د الله قهر به په دغه قاتل باندې وي. بل تاکید ده واعد له عذابا عظیما. دردناک لوی عذاب د دغه قاتل لپاره برابر ده په نظر کې نیول شوی ده. دا د هغو قاتلینو جزا ده چې د خپلو مشایخو خبره هم نه مني، د خپلو علماو خبره هم نه مني، د مصلحینو خبره هم نه مني، په کبر او په غرور کې ژوند کوي. نو دا جزا ده. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه واعد له عذابا عظيما. اما که یو قاتل راسي د سروبي ولسوال صاحب ته کینی او د سروبي اصلاحي شورا ته کینی چې ځان مې هلاکه کړی ده، د الله د رضا په خاطر ولسوال صاحب
شیخ صاحب د آخرت له عذاب نه ماته نجات راکه، ظلم راشکه سوی قتل مې کړی ده، که هر څه حکم او فیصله په ما باندې کېږي ما غاړه ورته ایښې ده. بیا دغه قاتل ته تائب قاتل وایي، بیا به د الله جل جلاله له دغه عذاب نه به خلاص وي. 20 موضوعات الحمدلله حل سوي دي، وی هم عن قریب حل کېدونکي دي. هغه موضوعات چې لا تر اوسه پورې یو طرف اختیار ورکړل سوی ده یا لا تر اوسه یې بیخي اختیار نه ده ورکړی، د دغه میکروفون له لارې نه زه اعلان ورته کوم، بې له دې نه چې زه د کابل والي یم، د یو عالم په حیث درته وایم، قاتله د آخرت او د جهنم له عذاب نه ځان خلاص که. موږ زمینه سازي درته کړې ده، راسه اصلاحي شورا ته دا خپل مشکل د حل که، په اخلاص سره توبه وباسه. زه مطمئن یم چې انشاءالله دا بعضې مفسرینو چې کوم تحقیق کړی ده چې د قاتل توبه دا ده چې دی به په جرم باندې اعتراف کوي او بیا به وایي چې د شریعت کوم حکم یې هغه ته زه غاړه ږدم، دی به د آخرت له عذاب نه خلاص وي. د دنیا ژوند به څومره وکړي؟ 100 کاله به ژوندی، بیا به څه کوې؟ دا لنډ وخت کې په بدخشان کې د موږ د تاسې یو سپین ږیری وفات شو، 120 یا 123 کاله یې و، تر هغه نو خو اضافه عمر نه لري. له 80 له 80 کلونه چې تېر شي د دنیا نه خوند هم نسي اخیستلی. بهترین فرصت ته دا د سروبي د ادارې جمع د ولایت اداره په مجموع کې د کابل د ولایت د مشایخو د علماء کرامو غوښتنه له هغو خلکو نه ده چې قتلونه یې کړي دي، لا تر اوسه یې موضوعات نه دي حل سوي. بهترین طلایي چانس د تاسې لپاره ده، انشاءالله موږ تاسې د دنیا له مشکل نه هم خلاصوو او انشاءالله د آخرت له عذاب نه به هم تاسې ته نجات درکول کېږي. راسې دا موضوعات مو حل کړي. په آینده کې به غلطه اراده څوک نه کوي. دا وعده خو به تاسې ټول راسره کوئ، که هر چا غلطه اراده وکړله یا په دې مورد کې د انتقام سوچ وکړه، بیا به موږ له سره ډېر سخت چلند ورسره کوو. این بود جریان محفل آشتی میان طرفهای متخاصم در ولسوالی سروبی. تا نشر گزارش‌های بعد شما را به الله متعال می‌سپاریم.